په هلیکاپټر کې د ناوې بیول. سرچینې وایي د سراج الدین حقاني د ترورزي درېیم واده و چې په 12 لکه افغانۍ یې کړی. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د واکمنۍ یو ویان قاری یوسف احمدي په داسې حال کې د طالبانو د یو قماندان لوري په هلیکاپټر کې د هغه د ناوې دوره بیول رد کړي چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د دغه واده د ادعا شوي هلک یعنې طالب قماندان په اړه نور جزئیات خپاره کړي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي چې د دغه واده هلک د حقاني شبکې د مشر او د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر مولوي سراج الدین حقاني د ترور زوی حاجي بهرام زدران و. د سرچینو د معلوماتو له مخې حاجي بهرام د خوست ولایت د هوایي ډګر لپاره د طالبانو قماندان دی او خپله درېیمه ناوې چې لوګر کې یې په 12 لکه افغانیو کړې وه په هلیکاپټر کې کېنولې وه. د طالبانو د بیان مرستیال قاری یوسف احمدي بیا دا موضوع رد کړې او د دښمن ناسم تبلیغات یې ګڼلي دي، خو د طالب پلویانو سخت غبرګونونو سره مخ شوي او دا یې د نظام سره خیانت ګڼلی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د طالبانو دا ډول کړنې څنګه ارزوئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.